बाजोड़ के अवाम को, मेरे पश्तून बहनों और भाइयों को अली मोहम्मद ख़ान का सलाम, और अली मोहम्मद ख़ान की वसात से इमरान ख़ान साहब का भी सलाम आपको पहुँचे। बाजोड़ के लिए हमने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान ख़ान साहब ने NA8 के लिए गुल ज़फ़र ख़ान साहब का इंतखाब किया है। اوس خو مسله داسې جوړه شوه چې علي محمد خان هغه هم د ګلزفر په حق کې راغی او ویل چې آیا موږ دا کینډیډیټ ودرولی دی او تاسو چې کوم دی خپل قیمتي ووټ هغه به وایي دې له ورکوئ. نو خبره چې کوم ده دلته کې ډېره زیاته ورانه ده، ځکه د باجوړ کوم ولس چې دی هغه د هغې سره ګلزفر سره نه دی ولاړ، هغه د ریحان زیب کوم ورور چې دی مبارک زیب هغه سپورټ کوي، او دلته د PTI کوم قیادت چې دی هغه لګیا دی ټیکټونه بل له ورکوي. یعنې لکه دا دونه سوچ نه کوي، دونه ګوري نه چې آیا د الیکشن ته ګټلي په حقله باندې چې کوم دی مونږ څوک ودرو. که ته ګلزفر ودرې نو که مبارک زیب هغه دې ته آزاد ودرېږي نو ښکاره خبره ده چې مبارک زیب به هغه اوټ ګټي، ځکه ټول خلک چې کوم دی په ریحان زیب باندې ډېر زیات خفه دي. د هغه ریحان زیب له سببه مبارک زیب ته چې کوم دی هغه به اوټ ورکوي. لکه زه اریان دې ته یم چې لکه د PTI کې دونه یو غټه پارټي ده، هغې کې دونه څه نظام نشته چې راشي وګوري او جایزه والي چې خلک ولاړ د چا سره دی. یعنې که تاسو د ریحان زیب کوم روډ چې دی وګورئ چې ما ته وزیر اعلی ویل چې ته داسې موږ به دله نوکري درکړو، دا چل به دله وکړو، ته د دې قیسې نه قلار شه. خو هغې ورته ویل چې آیا زه نه بلکې کم عوام چې دي هغه دا غواړي چې ته ودرېږه، نو وایي زه څه وکړم. به هر حال چې څه کېده څه نوي معلومات راتله به تاسو سره شریک کوو. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې ملاوو. الله حافظ.